علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو په خپلو شلتالانو پسې راغلی یم او لګیا یم شکو مې په ما خو یو دوه راوشکول په لاس یې راله خارخ ولګو ګوره چې څنګه چل دی میررحمان استادو ته ورته تکړه شه ښه غوره چا خبره ټول نارې میررحمان استاد په خپله لګیا دی او زمونږ شلتالان ناشکۍ زمونږ د شلتالانو بوټي چې کم دي دا دي ښه بس دا لایو ویډیو سټارټ ته خو مونږ خو پکې دوه شلتالان نه وشکول په لاس هم قارق راغی رحمان یو بوجۍ برابر شوه بل هم راوړي هغه به مو ډېر شوي خو دا په یو بوجۍ کې 15 شپږ پیټۍ راځي ښه بله بوجۍ به راوړي هغې کې به نه ملګرو راغلی ما تاسو ته چې ما د روژې نه مخکې کومه ویډیو کړې وه چې مونږ به شلتالانو له راځو او ما له بد د شلتالانو بوټي راکړي راغلی ما او اقه شلتالان دا دي بوجۍ ته ډکوو دا دی دریم ځل نه دی دویم دی یو مې ترې په غلا وړي دي او دې ځل په ښکاره دي واورېده او پیره په خپله یې راشکونه ماله خو ګوره په ما خو هغه خارق غونته کې ولګو صحیح ده که نه یاره صحیح ده خپله یې راشکوده صحیح ده ښه میررحمان استادو تم تکړه یې هاي هاي ډیره د چا په دا پوره د بادشاهي او کنه دونه سیوا څوک نشي دا کولی بیا نه زنګیر خان یې وړي مړلتې ملګري یې نه دي زمیر خان یو خو یې ملګري دي که نه دونه ډېر زیات نه شو ورسولی د پینډای پورې رانه کسانو غوښتي دي څنګه چل دی خو راوړو که نه هغه یتیمانان هغه مال به ترې ورسوي هغه به هم هغوی له ورکړي هغه به ته بالکل ورکوم او ستا څومره پیندې ټولو ته سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ټول ته سلام دی میررحمان استاد ټول پیژني یار الله مو خیر څومره شي او الله مو ګل لري زمیر خان دعاګانو کې ساتي مونږ مننه بیخي دا مې ولا نن نیولې دي دا دوه مې ولا نن نیولې دي ګوره بیا یې نه کوه پوره شو ښه دا د په خپله هم د له وشو کولو او کوم بوټي چې یې منلي وو په روژه کې د هم د دنیا وړي وو او رالی دنیا دې خوړلې هم وو رالی اوس دې بادشاهجي روژه کې څومره وړي وو په روژه کې ما په خیال 10 پیټۍ وړي دي هغه خپل وړي دغه نور دی هغه یتیمانانو او دغه چې دی بیا په بوزه کې راغلی و د دنیا دغلته خوړلي او نور ماپ کې هغه دېرش بوټه یو اوښ دي پوره شو نه یو خبره بله ده زما د بوټو نه خو ما ته نه دي میلاو دا خو نه دا نه دي دا خو مختلف بوټي دي زما خپل بوټي زما خپل ډال دي دا خو زه په پیکج کې لګیا یم او تکړه شه بوجۍ بله وایي میررحمان الله چې بله ډکه کړو او نه یې ډکېږي په لنډو هغې ته هم ضرورت پېښ نه شو هغه ما نه وړي دي مایه او نو وایي ځه میررحمان به لګیایي وایي به ما په ټوله برابر یو او بل ته که خان لکه وروره ته خپل کار په نه راکوه ټیک ده بله بوجه هم ډکه که ته خپل کار په نه راکوه ټیک ده دا سړی مې ماشاءالله نن د سهار نه ګیر کړی دی دا کسان مې ولې نیولي دا ایکسپرټ کسان دي ردې سر ستاسو دیاړي څونه ده اوس خو منې مړه به دا نور پکې لګي او پروا نشته نه ګرمي شته او بس ټول لاغلي یو نن ماشاءالله والد صاحب مې ټول لاغلي یو د بد دلې ځای ته او مې د خپل شلتالان به مې یوسو چکر به مو وړو مړو له به م چکر ورکو ماشومانو له ځکه چې مونږ اکثر زیات تر خلک مونږ ټول خلک اکثر په خپل ژوند کوو خو د کور خلک ژوند ته نه پرېږدو نو پکار دی چې زموږ کم ژوند وکړي
او ځای مزه کوي او بس دغه شلتالانو باغ دی و زما بوټي پکې لا اوس هم شپاړس ولاړ دي که چاړه ښه یو که بدي او دا پکې وایي د مردان حاجي صاحب ته وایي او تا ته وایي او د مردان حاجي صاحب بس ته زموږ دغه کار هم وکړه انشاءالله سبا نه بل سبا کیدی شي چې مردان ته درشو که زندګي وه ټیک ده که نه بد ده بالکل او زه ژوندي راته اوسئ دوا کوئ الله هم روغ لره مهرباني